السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د هوت یا کب 22مه چې د 2014 زیږدیز کال د مارچ له 14 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل پر تهران د بریدونو نوې څپه پیل کړه. په عراق کې د الوتکې د لوېدو پیښه کې 4 امریکایي پوځیان وژل شوي او په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پوځ چاپي او د میاشتو بریدونه دوام لري. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د ایران پر پلازمینه تهران یې د پراخو هوایي بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. د راپورونو له مخې د تهران د هفت چنار په سیمه کې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د مهر خبري اجانس ویلي چې په دغه بریدونو کې شاوخوا 100 استوګنیز کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 13 یې بشپړ ویجاړ شوي دي. د ایران نوي ستر رهبر مجتبی خامنه‌ای ویلي که په سیمه کې د امریکا پوځي اډې ونه تړل شي د بریدونو لړۍ به دوام ولري. په همدې حال کې سعودي عربستان ویلي چې د ریاض په ګډون یې 8 ډرونونه نسکور کړي دي او په عمان کې د یوې بې پیلوټه الوتکې د نسکورېدو له امله 2 کسان وژل شوي دي. بل لور ته د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سنټکام تایید کړي چې په عراق کې پوځي الوتکې د لوېدو په پیښه کې 4 امریکایي پوځیان وژل شوي او د 2 نورو د لټون عملیات روان دي. امریکایي چارواکو ویلي چې الوتکه د تخنیکي پیښې له امله لوېدلې، خو د ایران دولتي رسنیو ادعا کړې چې د الوتکه د عراقي اسلامي مقاومت لخوا ویشتل شوې ده. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل بریدونو کې 993 کسان وژل شوي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د مارچ له 2 راهیسې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 993 کسان وژل شوي او 1933 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د اسرائیل هوایي بریدونو د لبنان په جنوب کې استوګنیزې ودانۍ هم ویجاړې کړي. د راپورونو له مخې په دغه بریدونو کې یو دیني عالم هم وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر کورونو چاپې وهلي او یو شمېر کسان یې نیولي، په داسې حال کې چې اسرائیلي میشتو هم د فلسطینیانو پر ملکیتونو بریدونه کړي دي. د فلسطین د رسمي خبري اجانس وفا د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د قلقالیه ښار کې پوځي عملیات ترسره کړي او د رام الله شمال ته د سنجل ښار په ګډون د څو ښارونو ټولې لارې یې تړلې دي. راپور زیاتوي چې اسرائیلي ځواکونو د دیر استیا یو اوسیدونکي هغه مهال ونیو چې غوښتل یې د اوبو هغه میټر ورغوي چې تیره اونۍ اسرائیلي میشتو مات کړی و. بل لور ته اسرائیلي میشتو د بیت الله هم ختیځ ته په یو کلي کې د فلسطینیانو د چرګانو فارم ته اور اچولی او د رام الله شمال ختیځ ته د المغیر په کلي کې د نوي سړک په جوړولو سره د میشتو د پراختیا هڅې پیل کړي دي. او روسیه خبر ده چې د ایران جګړې له امله نړیوالو هوایي شرکتونو منځني ختیځ ته الوتنې ځنډولي. د ایران پر پلازمینه تهران د امریکا او اسرائیل د بریدونو او د سیمې د خراب امنیتي وضعیت له امله ګڼو نړیوالو هوایي شرکتونو منځني ختیځ ته خپلې الوتنې ځنډولي یا محدودې کړي دي. د راپورونو په اساس د اروپا، اسیا او شمالي امریکا یو شمېر هوایي شرکتونو نن تل ابیب، دوبۍ، ریاض، دوحه، بیروت، بغداد او اربیل ته الوتنې لغوه کړي. یوناني شرکت ایجن ایرلاینز اعلان کړی چې تل ابیب، بیروت، اربیل او بغداد ته الوتنې د مارچ تر 9 پورې ځنډولي. د غراز ایر بالټیک، ایر کاناډا او ایر اروپا هم تل ابیب ته خپلې الوتنې د څو اونیو لپاره لغوه کړي دي. د غراز ځینې نورو شرکتونو هم د امنیتي اندېښنو له امله د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته الوتنې لنډمهاله درولې دي. د هوایي چلند کارپوهان وایي د جګړې د پراخېدو او د توغندیو او ډرونونو د بریدونو د خطر له امله هوایي شرکتونه هڅه کوي د مسافرو او عملي خوندیتوب یقیني کړي. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې. د الله په امان.